محمد بن عبدالله الشبلی رحمه الله یو عالم دی، هغه یو کتاب لیکلی دی احکام المرجان فی احکام الجان. په هغه کتاب کې هغه د دې پیریانو حالت را نقل کړي او دارنګې د شیطانانو حالت را نقل کړي او د هغې څه احکام یې ذکر کړي دي. نو په هغه کتاب کې هغه لیکلي دي چې د شیطان 15 غټ زامن دي او هر یو زوی شیطان په یو ډیوټۍ باندې لګولی دی. یو په هغه زامنو کې د شیطان یو زوی دی ثبر. د ثبر ډیوټي شیطان دا لګولې ده چې تزا او د غمونو او مصیبتونو په وخت کې د خلکو د خولو نه غلط الفاظ راوباسه او دارنګې زنانو ته دا کوه چې هغې خپل مخونه راشوکوي او دارنګې خپل ګریوانونه شلوي او خپل اختر راوباسي او د هلاکت چغې وباسي چې هغې هلاک شو هغې برباد شولو. اکثر خلک داسي چې څه غم پرې راشي څه تکلیف پرې راشي و یاره بس الله یو زه موندلی یم او بل څوک یې نه دي موندلي او یاره دا ټول مصیبتونه په ما را روان دي او یاره ما به څه چل کلی. نو دا د دې صبر شیطان ډیوټي ده چې خلکو ته د مصیبتونو او غمونو په وخت کې دا خبرې ښایسته کوي. او دویم زوی د شیطان چې دی داسم دی. د داسم زوی ډیوټي شیطان دا لګولې ده چې تزه او د ښځې او د خاوند په منځ کې بدګمانۍ پیدا کوه، د هغې په منځ کې تفریقه راوله، هغه یو بل باندې بدګمانه کوه. ډېر کله یو خاوند به هغه کور ته راننوځي او دا شیطان مو سره راننوځي دا داسم او د دې زنانه یو عیب به د خپل خاوند ته راښکاره کړي چې ګوره دې ستا زنانه دا کار وکړو. نو دا به ورته بدګمانه شي تر دې چې د هغې په منځ کې به تفریقه راشي. حتی دا چې کله کله د هغې په منځ کې طلاق واقع شي او شیطان ته ولې ټولو نه محبوب زوی چې دی او د ټولو نه خوښ زوی چې دی هغه همدا زوی دی چې ته غټ کار کوې چې د ښځې او د خاوند په منځ کې تفریقه راولي او جدایي راولي. ځکه د ښځې او د خاوند د تفریقې د وجې نه کله د قومونو لانجې جوړېږي. د خاوند طرفدار د خاوند په طرف باندې ودرېږي، د ښځې طرفدار د ښځې په طرف باندې ودرېږي او د هغې نه فتنې جوړېږي. نو د دې شیطان ډیوټي چې ده د دې داسم هغه په دې باندې لګېدلې ده. دریم شیطان دی هغه اعور نوم دی، دریم زوی دی اعور. د دې ډیوټي شیطان دا لګولې ده چې تزه او خلکو ته دا زینا ښایسته کوه، پردی زنانه پردی سړو ته ښایسته ښکاره کوه او پردي سړي پردو زنانو ته ښایسته ښکاره کوه او د هغې په منځ کې تعلقات جوړوه د دې دپاره چې زنا ته لار ازاده شي او لار کولاو شي. نو د ده ډیوټي دا لګېدلې ده. څلورم شیطان چې دی مسود، څلورم زوی، د ده ډیوټي شیطان دا لګولې ده چې تزه په خلکو کې جوټ او دروغ خوروه او په خلکو کې پروپیګانډې خوروه. او د دې شیطان ملګري اکثر په دې فیسبوک باندې ډېر زیاتي. د نن نه 2-3 ورځې مخکې تاسو په مخې ته به تیر شوي چې چا به ویل یاره په فلاني ځای کې هلک پیدا شو او ویل چې سور چې وکړه یو ګوړه پکې واچوه، په بل ځای کې ویلي چې یاره ادرک پکې واړتوه، په بل ځای کې ویلي چې یاره مالګه پکې واړتوئ نو کرونا به ختم شي ویڅ کوئ. چېرته یې ویلي چې د 9 نه مخکې وڅښئ او زما د جنازې نه مخکې وڅښئ. او چا ویل په کابل وشو او چا ویل په خوست وشو او چا ویل په مانیرۍ او په پېښور وشو. دا هم د دې مسود شیطان ملګري دي چې دا دروغ خورئ او دا ډېره لویه ګناه ده چې د چا د خولې نه دروغ راوځي او هغه بیا د دنیا ته ورسیږي. حدیث کې راځي سموره ابن جندب رضی الله عنه فرمایي وی رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کله د سهار لمونځ وکړو نو موږ ته به یې مخ راواړو او زموږ نه به یې تپوس وکړو چې تاسو کې چا خوب لیدلی دی بېګا. نو چې چا به خوب لیدلی وه به بیان کړو. یوه ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ نه دغه تپوس وکړو چې چا په تاسو کې خوب لیدلی دی؟ وایي موږ ورته وویل چې نه. وی رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ما بېګا خوب لیدلی دی چې یو 2 کسان ما له راله او زه یې د ځان سره روان کړم. اوږد حدیث دی. نو موږ په یو سړي باندې ورلو چې هغې ته څه ملایکې ولاړې وې چې د هغې دا اوښکې به یې راونیو او هغه به یې ورله وشله او رسال یې څټ ته به یې ورله راورساو. بیا به یې په دې بله ډډه کړو دا بل اوښکې به یې ورله راونیو او دې څټ ته به یې ورله ورساو، دا سترګې به یې ورله راشلولې. بیا به یې دوباره هغه بلې ډډې ته راواړو، هغه ځای به یې جوړ شوی و، هغه اوښکې بیا به یې هغه ورله وشلاو او دغه شان کار ورسره جاري و. وایي ما تپوس وکړو چې دا څوک دی؟ وایي دا هغه سړی دی چې سهار به د کور نه راووته او دروغ به یې وویل او دغه دروغ به د ده نه نورو خلکو واخیسته تر دې چې د دنیا اطرافو ته به ورسېدل او په دې ټوله دنیا کې به خواره شو. نن یې دا حالت دی. پنځم زوی د شیطان چې دی زلمبور، دې ته صاحب الاسواق، بازارونو والا. دا د ده ډیوټي دا لګېدلی چې تزه او په بازار کې چنډن علاوه او د خلکو ته دا ټګي او ډوکې او یو بل تیرېستل دا خبرې خلکو ته ښایه
دا دروغ ویل. معاذ ابن جبل ته هو د عبدالله ابن عمر ته هو یو روایت امام غزالی نقل کړی په احیاء العلوم کې چې شیطان خپل دی زوی دی زلمبور زوی ته وایي ته لاړ شه بازار ته او خلکو ته ښایسته که دروغ ویل، قسمونه خوړل او دارنګې د خلکو په منځ کې جنګونه پیدا کول، خیانت کول او د هر هغه چا ملګری جوړ شي چې هغه لومبیا بازار ته راځي او د ټولو نه وروستو بازار نه کور ته ځي د هغه ملګری جوړ شه.